اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین زه د پښتو چینل له پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضرم. السلام علیکم. یو متل وی پیاز دی وی خو په ناز دی وی. د دې دوه مطلب دي. روټۍ وی خو چې خوندوره وي، او دویم دا مطلب دی چې روټۍ دی وي خو چې نیت دې ټیک وي. نو په دې متل کې ډېرې خبرې شاملېږي. هسې خاص مطلب خو دا دی نیت دې راته صفا وي، چې هر څه وي خو چې نیت خیرن نه وي. که خبرې وي، که هغه روټۍ وي، که هغه څه معاملات وي، خو چې نیت پکې صفا وي، چې نیت دې ګنده نه وي. نو که تاسو وګورئ پخوا به یو کس ګټله او د کور ټولو خلکو به خوړله او سره به یې واته مېلمانه پالل. نو نن سبا خو داسې وخت دی چې په کور کې ټول نه ګټي، نو بیا په کور کې وخت نه تېرېږي، ځکه چې هر شی اسمان ته رسېدلی دی او د اغستو نه وتی دی. خو ډېر داسې خلک شته چې په هغې باندې ډېرې غټې سختې دي، هغې ځان ته نشي پیدا کولی، نو بل له به څه ورکړي. نو الله دې رحم وکړي او د دې ګرانو او د مصیبتونو نه دې الله پاک خلاص کړي. ځکه چې ډېر خلک داسې شته چې هغه سپید پوش خلک دي، نو هغه عجز نه چاته سوال کولی شي او نه چاته بار ویلی شي. نو داسې خلکو باندې اکثر کلیو کې نظر اچوئ او هغوی سره یو خفیه امداد کوئ. هغه د تحفې په طور باندې هغه سره یو امداد کوئ چې هغه ته مسله نه جوړېږي، ځکه چې هغه د دې شیانو نه ډېر سخت یېرېږي. نو تاسو د یو تحفې په شکل هغه سره امداد کوئ، نو هغه به تاسو نه ډېر زیات خوشحاله وي، او نه به هغه ته دا مخصوصه شي دې کس ما ته ډېر د غریبۍ په شکل وکتل، نو دې سره د هغه زړه ازاري کېږي. نو د دې وجې نه هغه ته تاسو د تحفې په شکل باندې امداد کولی شئ. نو ناظرین یو دویم متل دی وی پیسه د لاس خیرې دی. نو واقع ده چې پیسه د لاس خیرې دی. هغه څنګه خیرې دی چې لاس ګنده شي، په اوبو وینځلی شي، پاک شي، او بیا هغه دوباره ګنده شي، نو دا لاس ګنده کېږي او پاکېږي. دغسې انسان له پیسه راځي او د هغه د لاسه وځي. هغه که په رزق وي یا په نورو معاملاتو وي، خو هغه پیسه د ده په لاس باندې بیا وځي. نو همغه پیسه ده چې د ده په لاس راځي او د ده په لاس وځي. نو دا پیسه د چام نه ده، دا دغسې راځي او دغسې روانه. د الله تعالی فرمان دی چې وي زه دا پیسه په خلکو کې ګرځوم، یعنې د گردش په شکل باندې زه په دې مخلوق کې دا پیسه تاوم راتاوم. نو که تاسو وګورئ چې یو سړی تنخواه دار دی او تنخواه والي، نو بلې تنخواه ته نه رسي، نو هغه پیسې د ده په لاس باندې بیا وتي، بیا بلې تنخواه ته انتظار کوي. دغسې کاروباري سړی وي، نو هغه هم دغسې معاملات وي. که یو مزدور دی د هغه هم دا معاملات وي. نو دا پیسه ایسارېږي نه، دا په څه ذریعه باندې انسان نه وځي، او په آخره کې دا داسې راځي او ځي، او داسې وخت راشي چې بیا نه راځي او نه بیا ځي، او خالی لاس ته لاړ شي. نه پیسه دلته پاتې شي او دې ته لاړ شي. نو ځکه دا د لاس خیرې دی، نو د ده ایسارېدل نشته. نو الله دې معافي وکړي ډېرو خلکو له چې پیسه راشي، هغوی په غلطه طریقه په لاس باندې ولګوي، نو هغې ورته الټه نقصان جوړ شي. په دې دنیا نی، نو د آخرت کې د هغه غټ نقصان جوړ شو. او داسې خلک شته چې هغې زکات، خیرات، صدقه، غریب سره امداد پکې کوي. نو د دې سړي دپاره دلته هم پیدا شو او هلته هم پیدا شوه، خو چې مخ مروت پکې نه وي، صرف د الله د رضا دپاره وي. او د الله رضا په دې کې ده چې په ښي لاس باندې چاله ورکړي چې ګس لاس ته خبر نشي. د دې مقصد دا دی چې سیوه د تا نه څوک خبر نشي، او هغه ته دا هم وایي چې دا په ما احسان مه راړوه، دا تا له الله درکړي، خو زه یو ذریعه یم. دغه یو ښکلی سخاوت دی. داسې نه چې سبا زه دته څه د کار ویم، نو دی به ماله په منډه راځي، نو دا الټه ستا عذاب دی او دا ستا ګټه د آخرت نه ده. الله تعالی دې د هر چا جولۍ کې خیر واچوي.
ان شاء الله بیا به نیکس ویډیو کې ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله م خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.